د سامع سادات د احتمالي راستنېدو خبرونه او د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد د هرکلي اټکل په وروستیو ورځو کې په رسنیو ټولنیزو شبکو کې داسې راپورونه خپریږي چې ګواکې سامع سادات او د افغانستان د راستنېدو په حال کې دی. دا خبرونه که څه هم تر اوسه په رسمي ډول نه دي تایید شوي، خو د خلکو ترمنځ یې پراخ بحثونه راپارولي دي. د دغو راپورونو له مخې که سامع سادات راتګ عملي شي، نو تمه کېږي چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد له لوري به ورته یو نرم او درناوي ډک هرکلی وشي. ځینو شنونکو دا ډول اټکلونه د سیاسي فضا د نرمېدو نښه بولي، خو ټینګار کوي چې تر رسمي اعلان مخکې باید دا موضوع یوازې د احتمالي سناریو په توګه ومنل شي. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام راګرځوم د دې ساعت مهم خبر ته په سر کې یادونه کوم ملګرو، که مو چینل نوي سبسکرایب کړی د مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د افغانستان خلک چې له اوږدو کلونو راهیسې د ثبات په تمه دي، دا ډول خبرونه په ډېر حساسیت تعقیبوي. هر هغه ګام چې د خبرو تفاهم او ګډ کار لور ته اشاره وکړي د امید فضا پیاوړې کوي. خو دا مهمه ده چې یادونه وشي، تر اوسه هیڅ باوري سرچینې دا معلومات په بشپړ ډول نه دي تایید کړي، خو بیا ځینې وایي ځینو راپورونو منلي چې احمد مسعود به افغانستان ته راشي. په پای کې دا پیغام څرګندېږي که دا ډول پرمختګونه رښتیا هم شي، نو کولی شي د افغانستان د راتلونکي لپاره یو نوی باب پرانیزي. خو تر هغه وخت حقیقت باید له باوري سرچینو وپېژندل شي، نه یوازې له وعظو. د صداقت نیوز چینل درنو لیدونکو، دا اوس زموږ د دې ساعت چمتو شوی خبر. د نورو مهمو خبرونو لپاره در سره صداقت نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې، د الله په امان.